ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. سلمانا نورون الله تعالى دا مجلس کفاره د سیئات وګرځي. ایمونږ تاسو بحث په مانځ کې ده. فرون اغا الفاظ مصطلحه فی الصلاه، اغا الفاظ چې کارول کېږي په مانځ کې، فرایض، واجبات، سنن او مستحبات او نوافل، مکروه، تحریمی او تنزیهی، دغه الفاظ کارول کېږي په مانځ کې. بیا دغه فرض دوی دوه قسمه کوي، یو شرایط ورته وي او بل ته ارکان وي. شرایط هغه فرضونو نام ده چې د مانځه نه بهر وي. ارکان د هغه فرایضو نام ده چې مانځه کې داخل وي. شرایط د هغه فرایضو نام ده چې د مانځه نه بهر وي، او ارکان د هغه فرایضو نام ده چې په مانځه کې داخل وي. دا تعداد د مانځه کې څومره فرایض دي دا دلایل نه خپل معلومیږي، خو زه دوی وایي چې اووه شرایط په کار د مخکې د مانځه نه اووه فرضونه وي. اول نمبر کې انسان کې د جامو پاکوالی وي. دویم تاسو لږ شمېرئ د بدن پاکوالی فرض ده. دریم د ځمکې او د مکان پاکوالی هم فرض ده. څلورم مخ قبلې ته کول هم فرض دي. پنځم وخت پیژندل هم فرض دي. او اووم نیت کول فرض دي، خو یو کې پاتې سو طهارت دی بدن چې څو خو مغب کې راغی دي ما او دس کې ټول راغله ماشاءالله بارک الله. عورت پټول هم فرض دي. زه دغه د بدن یو، جامه دوه، مکان درې، دا د قرآن دی آیت نه ثابتېږي. وثیابک فطهر، الله رسول الله ته وایي جامې پاکې که. موږ ورته دلالت النص داسې وایو چې هر کله جامه او کپړې پاکول فرض سو، سره د دې چې انسان نه منفک کېږي، جدا کېږي، هغه شیان چې بدن ده او مکان ده دا د انسان په یو وخت د اوقاتو کې نشي جدا کېدلی. چې ته یې نو مکان به وي، چې ته یې ستا سره به بدن وي. دا په طریقه اولا سره د دې پاکوالی فرض ده. دا په دلالت النص ته او جامع پاکوالی په عبارت النص موږ ورته وایي. د دې فرضوالی یو په عبارت النص سره سو او بل په دلالت النص سره سو. تاسو وایي عورت لا یبدین زینتهن، په احادیثو د رسول الله کې راغلي المرأة عوره، ښځه عورت ته قرآن هم وایي لا یبدین زینتهن، ښځې به چاته زینت نه ښکاري. دې نه ستر د عورت فرض ده. ستر د عورت د سړي د ناف نه لاندې تر زنګنو، زنګون خپله په عورت کې داخل ده، ناف د موږ په مسلک باندې نه ده داخل. او د ښځه ټول عورت ته انشاءالله بحث په مابعد کې به چېرته راسي. ښځه ټول عورت ته د قرنه تر قدم پورې یو مخ او پښې د کعب او د خنګرې نه لاندې او لاسونه، بس دغه عورت نه دي، نور ټول عورت. خو یو خبره واورئ، یو ستر د عورت ته فی صلات او یو ستر د خارج صلات. دا ستر خارج صلات دا ستر عن عیون الناس ته. بهر کې ښځه ګرځي، د خلکو ښځو د سړیو د سترګو نه به ځان بچ کوي، یعنې داسې اعضا به نه ظاهري چې سړي وګوري. یو ستر د په مانځه کې، ستر په مانځه کې دا نه د ستر عن عیون الناس ده. دغه خبرې ته سوچ وکړئ. که یو کوټه ده هیڅ څوک هم نشته، د دروازې هم نه ده پکې لګېدلی، خو بیا هم د یوې زنانه ټونډۍ نیمه ښکاري، نیم لاس ښکاري، ویښتان ښکاري، مونځ بیا هم نه کېږي. هلته ستر عن عیون الناس نه ده. انشاءالله پې پوه شولئ. نو دا ستر هم فرض ده. زه دا په احادیثو هم ثابت ده، قرآن پاک هم پې ګواه ده. وخت پېژندل مې ویلې لکه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، په دې آیات باندې فرض ده.
بل قبله ته مخ کول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بل نیت خو بویم هغه ته مې بحث ته ورله یو بل پاتې نه شو وخت خو مې ان الصلاه كانت على المؤمنين کتابا موقوتا خو چې هر شی دا دام شو او وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دا د نیت دلیل ده وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نیت په دغه آیات باندې د قران پاک فرض ده چونکه نیت دا د شرایط د مانځنه ده او په نیت کې بحث کول غواړم نیت اصل کې یو موږ تاسو پښتو کې اراده لرو یو نیت لرو هغه څه قصدم لرو عزم هم لرو هغه د دې جواز ضرورت نشته ایمن کار چې کوم ځای پورې متعلق ده یو ته اراده وي اذا اراد شيئا ان يقول له الت قران اراده استعمال کړي یو نیت لکه رسول الله انما الاعمال بالنیات نیت لغت کې قصد وي نیت لغتن معنا قصد عرب وي نوا فلان فلانی نیتو کې یعنی قصد فلان فلانی قصد کو نیت په لغت کې قصد وي تاسو ان شاء الله نیت زده سو نیت لغت کې قصد وي نوا فلان ای قصد فلان په اصطلاح کې توجيه القلب نحو الفعل لابتغاء رضوان الله تعالى توجيه القلب مخامخ کول روبرو کول دي زړه دي متوجه کول دي زړه دي نحو الفعل په طرف دی یو فعل باندې لابتغاء رضوان الله تعالی طلب د رضامندۍ د خدای پاک بس دغه ته نیت وي تاسو چې مونږ کوي توجيه القلب نه کوي نحو الفعل د ماسپکین مانځه ته اچا د پاره د پانتون د رئیس د رضایت د پاره کلی ابتغاء رضوان الله وای کنه لابتغاء رضوان الله د خدای رضامندۍ کې دا کدي مخلوق د الله رضامندۍ دغه ته نیت وي او کدي مخلوق رضایت پکې وي نو بیا شرک منګ ورته وایو په عبادتو کې به دا کار ناروا ده نو تاسو نیت زده توجيه القلب نحو الفعل لابتغاء رضوان الله تعالی دې ته ویل کېږي نیت څوک وایي اصل زما خبره نیت او اراده دا دواړه الفاظ مترادفه دي نه دا دواړه الفاظ مترادفه نه دي دا الفاظ متغیره دي دلیل الله ناوی نشي ویلی چې خدای نیت کوونکی ده الله ناوی نشي ویلی خو اراده ویلی چې الله مرید علی اراده کوونکی ذات ته معلومیږي چې الفاظ متغیره دي زما په خبره پوهیږي الله ناوین نشي ویلی او الله مرید علی اراده کوونکی ذات دا ویلی سي وجه دا ده چې دا نیت سره هم ترجیح د احد المقدورین علی الاخر راځي خو غرض پکې وي یو دوه کار دي یو ته قصد کوم یو ته نیت کوم بل ته نه کوم دا یو ته ترجیح ورکوم په بل دا نیت ده ترجیح د احد المقدورین په اخر خو لیکن غرض مې چې شه د الله رضا الته ډوړی خوړل دی دلته مونږ ده دواړه زما په قدرت کې دي کسب کولای سم خو زه ترجیح احد المقدورین ته کوم چې مونږ ده غرض مې کې چی دا د الله رضا دا نیت او اراده دې ته ویل کېږي چې ترجیح د احد المقدورین ده علی الاخر خلال غرض کې نه وي لکه الله دا کائنات پیدا کړی دي د الله څه غرض ده پکې د الله هیڅ غرض پکې نشته دا کائنات پیدا کړی که بیا نه پیږي بیا تعبیر مت نه کوي الله دا کائنات پیدا کړی دی الله هیڅ غرض نشته ولې که افعال د باری تعالی معلل بالاغراض نه دي افعال چې معلل کیږي بالاغراض هغه د محتاج ذات وي او الله محتاج نه ده موږ چې دا کته یو فعل ته ترجیح ورکو په بل باندې او کې مقصد وي ولې محتاج یو مقصد ته الله چې محتاج ده نو اراده دې ته ویل کېږي چې ترجیح د احد المقدورین په اخر وکړي یو په بل باندې ترجیح ورکړي خو غرض پکې نه وي نه لا اراده د ثواب کړي نه د شاباسي کړي ده نه د دنیا کړي ده نه د یو بل شی کړي موږ تاسو هر کار کوي یو غرض هم پکې وي ښه دا ان شاء الله په پوه شي دا د نیت معنا لغوي اصطلاحي سره د ارادي او د ارادي او د نیت فرق هم سو اراده الله کولای شي لیکن نیت الله نه کوي نیت ما تا کو ځکه ترجیح توجيه القلب نحو الفعل لابتغاء رضوان الله خدای رضا کې مقصود ده
او په اراده کې غرض نه وي او په نیت کې غرض وي او تاسو من چیرته د صفت نه راغلی چې الله مرید الله ناوین خدای نیت کوونکی ده او اذا اراد شیئا ان یقول ډیرو ځای کې اراده ټکی الله ته استعمال شوی ده. فایده د نیت څه شی ده؟ د نیت فایده څه شی ده؟ کله په نیت سره امتیاز راځي د عبادت عن العادت. په نیت سره هم امتیاز څه شی راځي؟ د عبادت راځي د عادت نه. موږ چې کله دغسې ولاړ یو عادتا ولاړ یو ثواب شته او چې نیت وکړو بیا مانځه کې ولاړ یو ثواب کېده. رښتیا ووایه په نیت سره تمیز د عبادت رانغی د عادت نه غږېږه یا تمیز د یوه عبادت راځي عن عبادت اخرى د یوه عبادت د بل عبادت نه راځي. ماسپښین مونځ او د مازدیګر مونځ سواسي د 4 رکعاته دي. موږ نیت وکړو که نه ماسپښین جدا کړو په نیت سره د مازدیګر نه دا تمیز د یوه عبادت ته د عبادت دیګر نه. کله تمیز په نیت سره راځي د یوه معبود د معبود دیګر نه. یو سړی سجده الله ته کوي همدغه سړی لګېږي سجده صنم بت ته کوي نو دا په نیت سره دا یو سجده عبادت ګرځي دا بله سجده کفر ګرځي. زما په مسله دا د نیت کار ده که نه. یو سړی سجده کوي چا ته الله ته او بل همدغه سړی نیت سجده کوي بت ته ته ګوره په نیت سره د یوه معبود او د بل معبود څومره فرق راغلی. دا فایده د نیت ده. راځي یوه خبره په دې نیت کې مسله واضح کول غواړم. نیت د موږ تاسو عرف عادت کې په خولې باندې تلفظ کو نیت مې کړی زړه د خلاص وای 4 رکعاته فرض مونځ کو دې ماسپښین دي که په دې ملاب سي په دې حضر امام سي وای که نه اقتدام خدا چار څنګه وایي تاسو وایي آیا دغه تلفظ چې دا ما وویلې موږ تاسو عرف عادت کې دا ضروري ده او که نه؟ دا یو داسې کوي چې کله تاسو مسله اورئ که پې پوه سو خو ډېره که کله په مسله پوه نه بیا هسې حواله هم کوي وایي ملا ویلې داسې که مسله باندې نه هسې پوه ما نه پوښتنه کوي که نه بیا خپل منځ کې کوي سره ډېر داسې وي په پوه نه سي که نه بیا اوایي وایي خپل ځان ښیي چې زه خو والا یو څوک یم ترجمې ته ناست یم خدای دې ورک که چې ورک سي بیا خو مسله ځان پوه کوه نو دا مسله باندې به ځان پوه سره کوو. ای خلکو دغه د نیت تلفظ ته هیڅ ضرورت نشته ښه ولې د نیت تعبیر خو ما داسې وکړه توجیه القلب نحو الفعل دا د زړه صفت ده. ما خو تعریف داسې کړی ده او تعریف یې دروغ نه دي ویلي دا زه په رښتیا مې ویلی خو اوس خبره کومه که یو سړي فقط زړه کې هغه جینه تیر کړل چې زه د ماسپښین مونځ کوم ملا ولاړ ده الله اکبر زړه کې ویلې تلفظ یې سره ور باندې ونه کړ تاسو خپله قاضیان سئ مونځ وسو او که ونه سو خو دلته کې یو 2 خلق دي ښه نه کوي زما په نظر. که چا تلفظ په نیت وکړه هغوی ته بدعت وایي چې دا کار سره شته نه او که څوک یې ونه کړي لکه هغه وایي دا پنځپیریان دي وهابیان دي خدای وهلي دا غلطه تعبیر ده د دواړو تعبیر غلط. که چا تلفظ په خولې باندې مهم وکړه لکه موږ تاسو کو ډېر ښه کار ده وګورئ شامي دور مختار شامي لیکلي دي چې دا به موافقات القلب باللسان راسي د زړه موافقه به د ژبې او د ژبې موافقه به د چا سره راسي نو ډېر ښه کار ده مستحب ټکی هم نقل شوی ده. خو که چا ونه که هم صرف په زړه کې یې تېر کړه دا خبر په غور واورئ چې زه د ماسپښین مونځ کوم زړه کې داسې تېروي او ملاب سي الله اکبر کار جوړ. خو که چا تلفظ په نیت وکړم ډېرې ښه وکړه بدعت مه ورته وایه خیر ده زه مسلم ملا یم په دې معنی چې چا سره پیر قواریت ته خوند نه راکوي دغه بدعت ټکی د خولې نه وباسئ وچ په وچه چې په خبرو کې دا مه جوړوئ. ښه خبره دا ده که چا تلفظ په خولې باندې مو وکړه او زړه کې یې و ډېر ښه کار ده. خو که بیا یې ونه کړه او زړه کې تېر کړه چې 4 رکعاته مونځ کوم د ماسپښین زړه کې یې تېر کړه الله اکبر تاسو قاضیان سئ مونځ وسو که ونه سو یعنې زه به داسې کار وکړم چې دا ټول مسلمانان غلط کړم او منځونه دوی کې ګناه ماته راځي دا زه نه کوم. مونځ کېږي هېڅ مشکلات نه لري هېڅ تلفظ یې نه یې کړی
نیت مې کړی زړه د خلاص او 4 رکعاته فرض مونځ کوم په دغه مولوي صاحب سي بیا وایي نور هم چې وایي که نه په دې حاضر امام سي خدای خاصه خدای دا مولوي صاحب ښځه ده ای خدای دې ورک که نو خاصه خدای تعالی را مخ مې که طرف د کعبې شریفې الله اکبر همدا پاس ویل کېږي هېڅ مشکلات نه لري او که بیا هم نه کم څه مشکلات نه لري یو دغه ځای کې بعضې دلته کې امام رکوع کې پیدا کولی شي بعضې خلک وسوسې وي خوله کې تلفظ راځي نه نیت مې کړی نیت مې کړی نیت مې کړی نیت مې کړی دا چې څو دا سرنده وایي هلته کې رکوع ته نه لاړه شي نو الله دې غرق پر که نو دا خو بیا د سړیتوب کار نه ده چې ته یو رکعت پرېږدې او په همدغه باندې لګیا او ملا زر کرته درته وایي چې وس دې ته ضرورت نشته نو دا نیت په زړه خوله باندې تاسو یو خبره کوم دومره خو نه ده معتبر چې ته رکعت پې پرېږدې اوس پې پرېږدې ما په لهجه دا تلفظ په خولې باندې دومره معتبر ده چې ما نه د رکعت فوت شي یاره د بعضې ذهنونه نه مني دا د 40 کلن نه چې پورته دي دا وایي دا نوی ملا راغلی ده خدای م وهلی ده ښه نه زه نوی نه یم راغلی هغه زړې خبرې کوم تاسو نوي یاستئ دین سره ملا سره تاسو نوي یاستئ تاسو ملا ته نه یاستئ ناست تو خدای په ټول عمر کې د 80 کلنه پوښتنه کړې ده چې دا نیت څرنګې ده یو تا کړي په تا نه پسرلی کېږي هغه نیکۍ نیت مانځه مونځ کار نه ګڼي تضمین کیفیت کار ګڼي یو شور بیا شروع ده ښه مونځ څه کوي وسړی ما ویل علمي ته وکړه زه په دې کې شک یم چې په اودس به مونځ کوي که بیا اودسه دغه پوښتنه یو ورځ یې ونه کړله خو چې تضمین کیفیت راغلی داسې برک برک کېږي هله خلک راغلي دا نه ده مانځه یو اهمترین عبادت ته زموږ د آخرت د جوړولو دپاره ښه یو بهترین تضمین کیفیت دغه کې ده نو دغه تلفظ په نیت باندې که چا وکړ ډېر ښه ده دا مواتات اللسان بالقلب ورته موافقه د ژبې د زړه سره ډېر ښه کار ده راځئ یو بله خبره هم د وضاحت دپاره ته وکړم یو سړی زړه کې دا تېرې ما ته 100% متوجه شي چې ماسپښین مونځ کوم که ټوله زړه هغه کې ده څه ورته تضمین کیفیت کې ده تلفظ یې وکړه چې د مازدیګر مونځ کوم څوک زما په لهجه پوه شو زړه کې څنګه دي چې ماسپښین مونځ کوم خو خولې نه تلفظ یې په څه شي ورغی د مازدیګر بیا هم مونځ یې وسو اعتبار زړه ته ده اعتبار چاته څه ګوره کار په زړه کې ده مسله اوس راځئ نارې وهي په خوله باندې 4 رکعاته د مازدیګر ماسپښین مونځ کوم خو زړه کې مازدیګر ده مونځ نه کېږي اوس انشاءالله پې پوه شو زیات چې اعتبار چاته ده زړه ته ده ژبه باندې چې چا هم نیت وکړه ډېر ښه کار ده که یې ونه که بیا مه ورته چې مونځ یې نه کېږي مونځ یې کېږي ښه یو بل په دې نیت کې یو بل دا بعضې بزرګان چې د مانځه ته جګېږي اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا دا بیا د خپله بزرګي چې کله ظاهري په صف اول کې دا وایي ای خلکو که دا د نیت نه د زړه د ارادې نه د نیت نه مخکې وای خیر ده زما په خبره پوهېږئ خو که یو ورځ زړه کې دا تېره کړې ده چې زه د ماسپښین مونځ کوم الله اکبر نه دی ویلی زړه کې دغه نشي ویلی دا وایه اني وجهتو ځکه دلته فاصله راځي لکه خوراک کوی شي د نیت هلته کې نیت کړی چې ماسپښین مونځ کوم خوراک یې وکړه دا نیت دلته صحیح کېږي نه دغه چې کې نیو کې چا سره د غږېږي نه زړه کې دې تېره کې چې زه ماسپښین مونځ کوم الله اکبر زه یې منم ورسره صحیح ده خو داسې نه شي کېدی چې سبا یې دې اراده نیت دې کړی چې ماسپښین مونځ کوم دونه کارونه دې پکې وکړه اوس الله اکبر وایه نو بیا د نیت او د الله اکبر منځ کې بیا مه وایه اني وجهت وجهي که د نیت نه مخکې نیت خو پوه شوی یاستئ د زړه صفت ته د زړه صفت نه مخکې اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض وی وایه هېڅ مشکلات نه لري انشاءالله دا مسله هم خلاصه شوه نیت کې مسله خو خلاصه شوه نیت هم د فرائضو نه ده نیت موږ تاسو یو 3 بحثونه لرو په دې نیت کې نیت نه وروسته موږ چې نیت وکړه دا خو تر اوسه د نیت بحثو بیا چې وایو الله اکبر وایو او که نه بیا خو مونځ په چا شروع کوو تکبیر تحریمه مولوي صاحب محترم وایي دې ته تکبیر تحریمه وایي اول دا ده په دغه تکبیر تحریمه کې پاتې کېدل غواړم په دغه تکبیر تحریمه کې
یو تلفظ د په الله اکبر یو مسله دا ده، بل دا رفع الیدین د لاسونه ورسره پورته کېږي دوه. دریم کیفیت د رفع الیدین د چې څنګه به لاسونه پورته کوو. او څلورم بحث په دې کې کوو چې حکمت او مصلحت په دې رفع الیدین کې څه شی ده چې موږ لاسونه الله ته پورته کوو، دغه به چیرو. اوله خبره دا ده الله اکبر باندې مونږ شروع کول، ما په الفاظ باندې پوه نه شو. الله اکبر باندې مونږ شروع کول څنګه دي؟ د امام ابو حنیفه او د امام محمد سے مسلک دا ده که یو سړی الله اکبر په ځای باندې الله الاجل ویلې یا الله الاعظم ویلې مونږ شروع کو، مونږ شروع کېدل صحیح دي، خو لیکن واجب پاتې سوخه. زما په الفاظو څوک پوه شو؟ الله اکبر ویل خپل څه دي واجب دي، خو کچا دي الله اکبر په ځای چې ویلې الله الاجل ویلې الله الاعظم ویلې. د طرفینو مسلک میاد کې امام ابو حنیفه او امام محمد صاحب هغه وایي چې مونږ صحیح ده خو لیکن واجب پاتې سو. زه دا د حدیثو په تقاضا باندې وضاحت نه کوم، د پښتو په لهجه باندې کوم. احمد ابن حنبل التناس غره مې پوښتنه وکړه چې دې سړي مونږ صحیح سو الله الاجل چې ویلې ده الله الاعظم ویل نه. امام مالک او امام احمد ابن حنبل وایي چې نه مونږ نه صحیح کېږي، فقط الله اکبر ویل فرض دي. زما په لهجه پوه شولئ؟ یا لکه امام شافعي رحمه الله نه پوښتنه وکړه وایي یاره د ما په نظم په دغه الله اکبر باندې که شروع د مانځه کېږي یا الله الاکبر، اکبر کې الف لام نشته ده خو ته الف لام ورکې داخل کړه بیا مونځ کېږي، خو د دوه لفظونو نه اخوا مونځ بیا نه کېږي. او ټول استدلال وربک فکبر وایي، قرآن پاک ګواه ده چې الله وایي تکبیر وایي، تکبیر راغلی ده نو الله اکبر باندې امام احمد ابن حنبل امام مالک امام شافعي په دوه لفظو صحیح کوي مونځ الله الاکبر. قاضي ابي يوسف وینا په څلورو الفاظو باندې مونږ صحیح کېږي الله اکبر الله الاکبر فرق نشته، الله کبیر الله الکبیر څلور الفاظو الله اکبر الله الاکبر الله کبیر الله الکبیر. قاضي ابي يوسف وی په څلورو الفاظو صحیح کېږي. امام محمد ته ګوره بېرته راغلم، امام محمد صاحب امام یوسف څه وایي کل لفظ دال علی التعظیم، هغه تکبیر تحریمه ورسره صحیح کېږي. هر هغه لفظ چې د خدای په تعظیم دلالت کوي په هغه باندې الله اکبر صحیح کېږي. خپل الله اکبر ویل واجب دي، خو که په هر لفظ باندې چې دال د خدای په تعظیم یې وایه مونځ کېږي، خو که اللهم اغفر لي ویلې نه صحیح کېږي. خو که الله الاجل ویلې تاسو جواب راکړئ د چا په مذهب؟ د امام ابو حنیفه او د امام محمد صاحب مذهب. هغه کل لفظ دال علی التعظیم، هر هغه لفظ چې دال په تعظیم وي په هغه باندې شروع په مانځه کې صحیح کېږي. همدغه مربسته مسله. دویم نمبر کې دا د الله اکبر دا الفاظ هونی دا به ووایم ته مشکل خو نشته. ای مولانو دا دوه ټکي واضح کول غواړم نور بیا پرېږدم. یو دوه بحثونه لنډ لاسونه څنګه پورته کو، لاسونه څنګه پورته کو فعلی. راځي ټول احادیث د رسول الله چې وګوري کنه درې حدیثونه راغلي 100% ماته متوجه سي. تاسو په بعض الفاظ حدیث سره راځي چې لاسونه پورته کوي حذو منکبه تر وګو برابر والی پورې. یو په بعض حدیث کې راځي شحمت اذنی